السلام علیکم ګرانو کتونکو نننی پروګرام کې هر کله زما سره وحید فقيري صاحب د تاسو د لپاره تعارف محتاج نه دی خبره وکړو دا وخت چې افغانستان کې کم صورتحال دی خاص کر د بدخشان نه چې خبرونه راځي د هرات نه نورم د سخکاری چې خاص کر د 13 ورځ چې د نیمروز کې کوم ډیره زړه دردون کې واقع شو چې سو افغان زلمی چې دی بهر تللو په لار باندې دا غوي چې کوم دی خبره او په حق رسیدلی دي او د سره په کورم سېکټر باندې د پاکستان او د افغان فورسز ترمنځ نن چې کوم دی سخت لکه یو خطه شوی د پدیوم خبرو کو اورال کله برازي چې د پاکستان او د افغانستان د تعلقات چې کوم دی د خشیټیک شو اسلام آباد او د کابل سیاست خو په خپل ځای باندې خو عام خلک چې کوم دی هغه ډیر زیات زور لیکيږي او اصل خبره ده چې د افغانستان زیاتره آبادی چې کومه ده هغه هم په مشرقي یا په جنوبي یا په د مرکزی سیمو کې ده کم چې د پاکستان سره ډیر نږدې پرتی علاقې دي فقيري صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام حسن خان صاحب زما سلامونه هم مننه از فقيري صاحب د اخیره خبره چې مو وکړه چې د اسلام آباد او د کابل سیاستونو د وجه نه چې کوم دی خاص کر د افغانستان هغه علاقې کوم چې ډېر زیات آبادی دي پکې لکه هغه جنوبي دي مشرقي شمالي دي یا مرکزی دي هغه کې وی ډېر زیات لکه څنګه چې د طرف ته پښتني سیمې خاص کر پخوانی قبایلی سیمې ډېر زیات متاثر شونه په افغانستان کې دغه طرفونه ډېر متاثر شي ودونه سو امید مشته فقيري صاحب چې راځي د حالات په زر سم شي حسن خان صاحب یعنی که پلانډه و منه زه خپل داسې امیدوار نه یم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دی دغه کشاله چې اوس موجوده ده دا د پلاند وخت کې فیصله سي په ولید زما خپل عقیده دا ده چې تقریبا دواړې خواوې هم پاکستان او هم د افغان حکومت یا طالبان د دې څخه سوء استفاده کوي معنا دا چې دواړه په دې فکر کې دي چې دا د دوی لپاره د خیر راوړي د دوی د پګاټه د تر یو حد پورې او دواړه د یو غواړي پاکستان غواړي چې د خپل هغو مشکلاتو پر افغانستان واچوي او دغه شي ته پکاوي او افغانستان هم غواړي چې د پاکستان سره د دې کشالې په وژدولو کې ځان نېشنلیست معرفي کړي ځان د پاکستان ګوډاګیان نه یو او د دې په اصطلاح په هغه معرفي کې او د افغان ولس خواخوږي د ځان سره یو ځای وساتي نو زما خپل عقیده ده چې دا شی به د ژر فیصله نسی مګر دا چې لوی قدرت یو درېمګړی قدرت په دې کې مداخله وکړي چین یو وخت په دې کې ځینې فعالیتونه وکړل اوس نه معلومیږي د هغوی فعالیتونه هم داسې آرامه سوي دي او چین عموما کوشش کوي چې د تړلو دروازو شاته عمل وکړي چندان داسې ډیپلوماسي عامه ډیپلوماسي یا اوپن ډیپلوماسي نه کوي پټي خبرې سره کوي مګر دا نه کوي نو په دا خاطر هم درېمګړی نسته پکښې کې او د دواړو فقيري صاحب دا تاسو ډېر زبردست خبر وکړه چې یو درېمګړی داسې قوت راشي چې په دوانو باندې دغه راولیو لکه کوم وګورو نو یا خو د خلک ستړي شو یا د خلک په خپل مسلو کې شو لکه مخکې به سعودي عرب ډېر د دوانو ترمنځ به ډېر د دلچسپي به غستل انټرست به غست یو ای والا به غست قطر والا به ډېر تیزو ترکیه والا داسې تاسو چین یاد ک هغه هم پکې ایران خو خیر په خپل مسله کې غیر دی نو هغه یورپین یونین وغیرہ د هغه هم لکه هیڅ کوم منزله دا وخت کې نه راځي د وجه څه دی دغه شان چې تاسو اشاره ورته وکړه زه فکر کوم دا ټول موجه شان دي دا ټول مرتبط خبرې دي د خلکو توجه واوښتل د ایران و مسلې ته د ایران او امریکا او د اسرائیل هغه مسلې هغه اکسیجن چې په خونه کې وو هغه ټوله کش کې د ځان لپاره اوس د دې مسایل لپاره د افغانستان او د پاکستان د شخړې د حلولو لپاره نور هغه شوق هم نشته او وخت هم نشته وخت او هغه ریسورسز منابع هم نشته نو ترڅو پرې چې د ایران او د امریکا ترمنځ یو مفاهمه نه راغلي او مفاهمه یا تفاهم
اوږدمهاله سوی نه وي، زه فکر نه کوم چې هیڅ خارجي قدرت یې په دې مسله کې ځان ښکیل کړي. د چین که څه هم د ایران او د امریکې په جنګ کې بېطرفه ځان ښوي، خو بیا هم د تیلو د غازو د ایران باندې دغه بندیزونو څخه متاثره سوی دی تر یو حده پورې. که څه هم زما عقیده دا ده چې د چین دپاره د امریکې او د ایران جنګ یو جشن دی، یو اختر دی، زموږ په اصطلاح یو اختر دی، خو په مشکلات هم لري ورسره، یعنی مشکل به هم وي. نو په دا خاطر څوک علاقه نه نیسي د ایران او دغه جنګ دی، د ایران او د امریکې جنګ دی. د اوکراین خبره ده، د اوکراین خبره هم توده سوې ده، هلته خبره د غزه شسوله غزه غلا تر یو حده پورې خفه سوله تر یو ځایه پورې، مګر دغه دوه ځایه اوس ډېر مهم ځایونه دي. نو په دا خاطر هم دې ته څوک توجه نه کوي. فقیري صاحب ډېره غټه موقع نه وګوره چې په دې حالاتو کې لکه څنګه تاسو وی د یوکرين د جنگ د وجې نه چې د یورپ طرف ته لار چې کم دی تقریبا هغه تړلې شوې ده د روس او د سنټرل ایشیا د طرفه چې بدلله. اوس دې حالاتو کې چې افغانستان نمروغ او پاکستان هم سره دغه بنو د سنټرل ایشیا او د ایسټرن یورپ دا ټول ټرافیک چې کم دی دا دلته کې لاندې بحیره عرب ته چې کم د ګرمي وبچو ته مونږ وایو. خو تاسو نه غواړئ چې ډېر دغه قوتونه یا پاکستان په غلطه دي یا افغانستان په غلطه دي، خو لکه دنیا هم دا وایي چې لکه هغه ورځ د اقوام متحده چې کوم دا اکټینګ سیکریټري جنرال دی، تاسو په کتري 2 ورځې مخکې بیان ناغه چې افغانستان یو ریجنل دغه دی او د آی اس ام یاد کو القاعده یاد کړل، د نو ټي ټي پی ګورغه یاد کړ چې په افغانستان کې موجودیت هم لري او د طالبانو سره یو کمپلیکس ریلیشنشپ دی. یعنی دا الزامونه عموما ستا موجود دي، هم روسان هم دا خبره کله کله کوي، روسان یې کوي، پاکستان یې کوي، او کله ملګري ملتونه هم دا خبرې کوي، مګر تر اوسه پورې داسې شواهد نه دي وړاندې سوي چې په دغه ځای کې دي. دا اوس چیرې دي، په کوم ځای کې دي؟ د افغانستان آیا هلته مرکزونه سته؟ دوی ښوولی سي چې دغه مرکز دی، په دغه مرکز کې تر اوسه حتی پاکستان هم هغه مرکزونه نه دي ویشتلي. یعنې د پاکستان ټوله بمبارۍ چې سوي دي پر ملکي ځایونه باندې دي. اکثرت ځایونه چې موږ لیدلي دي یا په امید سنټر دی یا پوهنتون دی یا مدرسې دي، کلي داسې پر اډو باندې نه دی چې هلته نظامي اډه وي، هلته خلک ټرینینګ ویني او دوی پر هغه ځای ورغلي وي، او بیا هم خلک ورڅ ووایي چې ووله دلته دا دي 15 کسه 10 کسه 20 کسه جنګیالي میلیټنټ جنګیالي ووژل سو. دا نه ملګري ملتونه دا وایي چې دغه ځای مشخص چیرې دی، په کوم ځای کې دی. داسې وایي په کابل په ښار کې په ځینې کورونو کې موجود دي. د دې پیدا کول نو زه فکر کوم ډېر به سخته وي. دا عموما چې تاسې په غرو کې یا په غرو کې خواره واره پراته دي، نو د هغه خواره واره پراته د دې پیدا کول د څو نفرو، د 6 نفرو، د 4 نفرو خواره واره خلکو پیدا کول ناممکن کېږي. حتی په ډیرو پرمختللي هیوادونو کې هم دا خبره دا د پولیس کار دی، یعنی پولیس استخبارات باید هغه مشخص ځای وویني، مشخص ځای خلک یو سړی مشخص کړي ورسې هغه ځای ونیسي. نو لهذا زه فکر کوم چې په دې برخه کې د افغان حکومت زما خپله عقیده دا ده چې طالبانو ملامتي په دې کې ده چې اول باید ملګري ملتونه، روسیه او دا خلک راوغواړي او ورته وایي چې تاسې دا ځای موږ ته راوښوئ چې د افغانستان په کوم ځای کې دا خلک موجود دي، چیرې اډې دي، چې تاسې دا الزام لګوئ، دا تور لګوئ، دا چیرې دي. تاسو فقیري صاحب دا ډېر زبردست تجویز دی. که زه اقوام متحده یا روس نه نو لکه او آی سی ته دی ووایي یا هغه هیوادونه لکه سعودي عرب شو، قطر شو، ترکیه شو، تاسو راشه لکه کنفرم کی کنه هغه یو پبلک سټیټمنټ ورکي چیرې لکه دا مسله چرته ده. خو بیا مې یو سوال پیدا کیږي فقیري صاحب چې دا ټول خلک ولې د افغانستان باره کې په یو خله دا خبره کوي کنه؟ یو سوال خو دی کنه فقیري صاحب.
او حسن خان صاحب ټول خلک نه دي، یعنی یوازې پاکستان دی، ملګري ملتونه کله کله دا خبره کوي او روسیه کله کله دا خبره کوي. دغه درې شان تر هغه ځای پورې چې ما لوستي دي، زه په ما راپورونه چین هم کوي او تاسو هغه د اقوام متحده شو نو بیا خو لکه ټول دنیا شولن او د چین هغه چندان یعنی جدي خبره عموما نه ده، مګر دغه نور ټول ملکونه د طالبانو سره ښه روابط لري، د طالبانو سره دوستي لري، ایران یې ورسره لري تر یو حده پورې، د ازبکستان او دا خبر دوی ټول ورسره لري، حتی امریکا هم تر ډیره حده پورې د طالبانو سره ښه دغه یعنی ډیر زما خبره عقیده دا ده چې دا مسله ډیره مهمه نه ده او نه هم ډیر لوی مشکل دی. که چیرې یو لوی مشکل وای امریکا به هلته بمباري کړې وای، امریکا به هلته ورغلې وای، امریکا به هیڅ په هیڅ وجه نه وای پیښې. حسن خان صاحب زه دا تاسو ته په تضمین وایم که چیرې واقعا په افغانستان کې داعش غټ سي او داعش اډې ولري یا دغه افراطیان اډې پیدا کړي او هلته خلک ټریننګ، امریکا حتما د ډرون په واسطه د توغندیو په واسطه هغه ځای تخریبوي او حمله باندې کوي. نو لہذا او افراد یعنی څو کسه په یو ځای کې راټولېدل، په یو ځای کې دا د دې امکان شته، زه د دې امکان نه ردوم، دا په ټولو ځایونو کې بالکل صحیح ده. تاسو خبره چې ډسپرس کې دي شو خدا نشي ویلي چې را باقاعده یو کیمپ ته یو ودانی دا او هغه د غوي په دغه کې د لکه غوي سره دا او غوي الته کې افیسز دي کمانډ اند کنټرول سټرکچر چې ته مونږه انګریزي کې جوته وی هغه لکه دا سه نه د چیرې او سپریټ ایریا دا ایریا A ایریا B ایریا C او پاغي کې دا راځو د فکر سي په افغانستان نه چې کوم خبرونه راځي لکه خاص کر ما اوس وخت می یو ویلا کو یو ډیره وړه خبره ده، مې خو پاغه باندې افغان میډیم ډیره ګرمه ده، پیوغه د یو چینایي او د یو افغان جنې واده ترمنځ لکه خو بس یو بلکته یو جنې د واده وکړه بس خبره ختم. خو افغانانو د پاره د ډیره غټه که تاسو سوشل میډیا وګورئ نو خلک په لګیا دي تنقید کوي. اخی وجه ودا د چیرې لکه د ډیر فقر او غربت د وجه نه د افغانستان نه ډیر زیات داسې رپورټونه راځي چې خلک ماشومان خرسي او بیا د طالبان هم ظالمان دي، اتیا کاله او یا کاله سړی وي او ته د 200 کالو 1500 کالو جنې سره چې کم دی نو د دې د وجه نه نو لکه حالات د نن ډیر زیات خراب دي او باوجود د دینه چیرې د طالبانو په میډیا یا په ریپورټینګ باندې ډیر سخت کنټرول هم دي. حسن خان صاحب په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د میرمنو وضع خرابه ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت سره سم فقر زیات شوی دی، په تیره بیا په میرمنو کې په ماشومانو کې په دې کې فقر زیات شوی دی، په دې کې هم شک نشته چې په عمومي شکل سره د افغانستان اقتصاد خراب دی. نو په دغه شرایطو کې عموما خلک په ټولو ځایونو کې یعنی د اولادونو د ښځو په مقابل کې د اولادونو په مقابل کې ځینې تیاری کېږي، ځینې دغسې یو دغه راپورونه راپورت کېږي. یعنی په عمومي شکل زه فکر کوم چې طالبانو د افغانستان و اقتصاد ته داسې کار نه دی کړی چې خلک د خلکو د پاره کار پیدا سي. دغه خلک اوس هم فرار کوي، دا تاسو به پر راپورونه کې ویلي چې په نیمروز واقعیا چې کومه ده ډیره زیاته دردونکې واقعیا وجیږي، یعنی خلک فرار کوي، خلک د اقتصاد څخه سر ټکوي. صحیح دي چې امنیت راغلی دی مګر اقتصاد لویه موضوع ده، بیکاري لویه موضوع ده، په دې کې شک نشته. د خلکو فقر یوه لویه غټه ستونزه ده چې طالبانو د طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده حل کړې. طالبان هم د دې پر ځای چې دغه اصلي مشکل ته توجه وکړي، پر ژره خلک ونیسه، د ژرې خبرې کوه، پر ټي وي باندې خلک ونیسه، پر ټلیفونونو کار ولره، یعنی دغه اصلي ایشو څخه دغه اصلي موضوع څخه غواړي هغه توجه ونه کړي، دغه فرعي
دغه جزئي مسایل ته دغه وکړي. نو په دا خاطر زه فکر کوم چې د طالبانو په نظام کې د افغانستان اقتصاد لوی ضربه ولیدل او ویني او په خپل دغه انزوا دغه آیسولیشن چې نن ورځ افغانستان سره مخامخ دي، کدا په بین المللي لحاظ دی او کپالته په سیمه ییزه سویه باندې دی، هغه هم د افغانستان و اقتصاد کار او ټولو ته ډېره لویه ضربه رسولې ده. راځو د فقیري صاحب لکه د بدخشان نه چې دا کم خبرونه راځي تقریبا د 1300 میاشتو راسي لمبه هغه جمعه خان فاتح او غودي جرګه وکړه رضا صلاح وشول نه خو د کابل نه بیان ورکړي چې رئیس همداسي نشته، حالانکه هغه یو مسله وکړه وزیر دفاع صاحب ته کله لوی دستریز تاسو توای چیف اف آرمی سټاف هغه به مو سره ته وس چې دا کم نوې هوملند سولجرز فرنٹ راغی یا دا مزاحمت د بدخشان نه، دا بدخشان ولې داسې زیات فوکس دی او ریزिस्टेंस پکې ډېر راځي مخه ته؟ د بدخشان یعنی بدخشان یو د هغو ولایتونو څخه وو چې د طالبانو سره لاس په لاس کې و. طالبانو ډېر زیات طالبان هلته موجود دي او هغه هم اکثریت تاجک دي، یعنی تاجک طالبان ډېر زیات په بدخشان کې موجود دي او کله چې طالبان په دا اوس کې هم راغله شروع د بدخشان څخه وسوله، یعنی یو شروع د بدخشان څخه وسوله او د بدخشان د اول ولایتونو څخه چې د طالبانو په لاس ورغی او حتی په هغه اول ځل چې طالبان و ډېر زیات طالبان د خپل بدخشان و. زما په یاد حسن خان صاحب یو وخت دلته ډاکټر عبدالله راغلی و، امریکا ته راغلی و، ډاکټر عبدالله راغلی و او دا هغه وخت چې د دوی و د ډاکټر عبدالله د مسعود احمد شاه مسعود او د طالبانو سره جنگ و، په جنگ اخته و. د یو چا دغه پوښتنه ځینې وکړله چې دا پښتون او فارسي دغه موضوع وه چې دا مسله د پښتو او د فارسي ده، بیا د په دلیل په امریکا کې ول نه مسله هغسې نه ده، د پنجشیر په خوله کې هغه طالبان چې د پنجشیر په خوله کې ناست دي او موږ نه پرېږدي چې بهر ولاړ سو، هغه د بدخشان دي. بدخشان یعنی طالبان په بدخشان کې د ډېر وخت څخه ریښې لري، مګر په بدخشان کې اوس دغه د جمعه خان فاتح او د قیوم ملنګ د دې مسایل د راپورته کېدو سره یو ټکی ډېر مهم دی حسن خان صاحب، هغه دا دی چې په بدخشان کې خلک فکر کوي چې د دوی طبیعي منابع یا د دوی ریسورسز هغه ناچرل ریسورسز په هغه کې دوی ونډه نه لري او دا په ټولو ځایونو کې یعنی په هر ځای کې چې محلي خلک هغه خلک چې هلته اوسېږي او فکر کوي چې دوی ته څه نه ورسېږي، که دا په زمرودو کې دی، که دا په طلا کې دی، که دا په نورو قیمتي شیانو کې دی، طالبان هلته قانون راباسي د کان پر کان باندې کار کوي، دغه طلا او دا شیان راباسي، مګر د ځایي خلک په هغه کې ونډه نه لري. عموما د طالبانو څو مشران بشر نورزی دی او څوک نور دغسې یو کسان دي چې په دغو لویو قراردادونو کې ونډه اخیستې ده او هلته و خلکو ته و محلي خلکو ته ونډه نه ده ورسېدلې. هغه اصلي شخړه پر دغه باندې ده چې خلک وایي دا خو زموږ ریسورسز دي، دا په موږ پورې اړه لري، مګر موږ د دې څخه ګټه نه اخلو. یو څو نفره راغلي دي د بهره څخه دا یو خپل ځان ته اخیستي دي او دا شان اخلي. په دغه د ټکر د کلاش هغه اصلي ټکی دغه دی. دا نور سره راغلي دي، جمعه خان فاتح ورسره هم یو ځای شوي دي، د بل قیوم ملنګ هم په دې برخه کې راوړي دي، د ښځو مسایل هم دي، د ژبې مسایل هم موجود دي، دا ټول سره یو ځای شوي دي. په بدخشان کې دا مشکل داسې دوامداره راغلی او ډرګ هم دي، یعنی مخدره مواد. بدخشان یو د هغو ولایتونو څخه دی چې هلته ډېر زیات کوکنار کرل کیږي او خپل د بدخشان خلک بدخشانیان موږ په افغانستان کې هغوی د تریاک هلته ډېر باب و، د ډېر پخوا څخه د اوس څخه نه بلکې د سلونو کلونو راهیسې څخه
تاریاک سکول تاریاک مصرفول هلته په خلکو کې ریښې ځغلولې دي. دا هم یو موضوع ده چې طالبان غواړي تاریاک کم کړي او دا خلک وایي چې دغه زموږ ژوند دی، دغه موږ کرو، په دې اخته یو، دا یو ځای دغه کو. دغه مسلې هم یعنی 4-5 مسایل سره ګډ شوي دي او د بدخشان وضع خراب تاسو دا غړې لکه څنګه چې تاسو خبرو کړی چې بدخشان لومبه صوبه وا چې طالبانو واغستله، اوس آغاز لکه د یفتل دا کوم ضلع چې لږ وخت لپاره فعال شوله خو فعال شوله، تاسو غړې دا چې اوس په لومبه بدخشاني کې افغانستان کې دغه کېږي نو د طالبانو د لاسه بزي؟ زما خپل عقیده دا ده چې طالبان د افغانستان د اقلیتونو سره، د اقلیتونو یا مینارټي سره مشکل لري. په دې کې شک نشته چې نه یوازې طالبان نه یوازې دا چې د خپل پښتنو سره پرابلم لري په کلتوري لحاظ، بلکې د دغه سره د اقلیتونو سره هم لري. که څه هم دغه اقلیتونو خصوصا بدخشان د دوی سره ډیر زیات کومک کړی دي، دوی کې ډیر زیات عسكر ورکړي دي، خلک یې ورکړي دي چې د دوی په جبهو کې جنګ وکړي. اوس دوی په هغو ځایو کې مشکل لري. د یو مشکل هم بدخشان دی، بدخشان کې راغی، بلې په هرات کې د هرات کې هم کله کله دا مسله راپورته کیږي د اقلیتونو د دې که څه یعنی د بامیان هغې تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلي، یعنی داسې خاصه واقعه هلته نه ده سوې، مګر بل سورس د طالبانو دپاره بل سورس بامیان دی او څلورم یې شاید مزار شریف، سرپل او دغه حصې هم وي چې هغه هم د دوی سره شاید ځینې مشکلات ولري او هغه کې اقلیتونه موجود دي. فقیري صاحب، یو خو لکه تاسو چې څنګه ووایئ چې د اقلیتونو سره د دوی مسله ده، اقتصاد د دوی د لاسه ډیر زیات خراب شو، دی کې څه شک نشته. د ښځو سره د دوی مسله ده، دا هم تاسو خبره وکړله. نړیواله ورورولي ټیک ته که څو سره تعلق ساتي، خو لکه ډیپلوماټیک آیسولیشن چې تاسو کومه خبره وکړه دا هم ده. که دا حالات رواني او د طالب دا رویه د مخالفینو سره هم، نو تاسو غنئ چیرې د دوی دغه په پاتې شي، دا کوم رژیم دی یا حکومت دی یا هر څه چوته وایو، سونه وخت پورې به دا خلک برداشت کړي؟ د نن خلک هم او د بار خلک هم. د بار خلکو ته کېدای شي څه مسله نه، خو د نن یادوي د نن واقعا هم د ما تل دا ویل دي چې د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی. اصلي مشکل ستونزه د خپل افغانانو سره ده او د افغانانو اصلي مشکل د دوی سره دی. خارجانو سره تر ډیره حده پورې زه فکر کوم چې د دوی روابط ښه دي او دوی چندان زیات مشکلات هم نور سره لري. کوم ځای د چا سره چې مشکلات لري هغه دغه افغان میرمنې دي، د افغان میرمنو حقوق پایماله کړي دي، تر پښو لاندې کړي دي د ټولو هغې، او افغانانو ته ډېر بد نوم راوړي. اصلي دشمني د افغانانو سره دی. اصلي دشمنی د افغانانو سره، اصلي د افغان میرمنو سره ده. هغه ما همیشه تل مې ویل دي چې د طالبان د افغان میرمنو سره شمشیر جنگي کوي، تمام ورځ بل کار نه لري، دوی د افغان میرمنو سره په جنگ پهلواني اخته دي. دا مسله واقعا هم افغانان هم ډېر ستړي کړي دي او هم د دوی څخه خواطوري کړي دي. بله مسله اقتصاد دی، یعنی د اقتصاد موضوع ده چې کار نشته، بیکاري ده، د خلکو دپاره هیڅ نوع د ژوند، دوی خپله چرچې کوي، خپله طالبان مشران طالبان چرچې کوي، معاش هم لري، کار هم لري، هر څه کوي، مګر د خلکو دپاره کوم شی نشته چې هغه دې د دوی سره ملاتړ دی وکړي. نو دغه یعنی یو سیاسي مسله ده چې د دوی هغه دغه بېځایه قیودات یا هغه بندیزونه دي چې پر خلکو یې لګولي دي، ژره پرېږده ژره مه پرېږده، سنت داسې دی او دا خبره ده، په زوره خلک لمانځه ته راوستل، یا دغه نور کارونه چې هغه د خلکو پر طبیعت باندې ښه نه لګېږي او هغه یې هم ډېر کړي دي. دغه څه د امر بالمعروف مسله دې هم خلک ډېر پازاب کړي دي. دغه د بیکارۍ مسله ده، د ښځو مسله ده، او دغه د انزوا، د عمومي انزوا آیسولیشن مسله ده چې د خلکو سره ډېر مشکلات جوړ کړي دي. فقیري صاحب، موږ دا د اردو متل دی که د فارسي متل دی، وي تنګ آمد به جنګ آمد، تنګ شینو په جنګ به شینو.
بله بیخي درست خبره ده درست خبره ډیره مننه فقیري صاحب ثانک یو ویری مچ سر خوشاله شو خبره مو سره وکړي